السلام علیکم دوستانو. هلک یا جینۍ چې بلوغت ته رسي، یعنې د هغوی عمر چې کوم 10 11 12 کالو عمر کې چې دوی بلوغت ته رسي، نو په دوی کې کومې نښانې څرګندېږي او دې سره سره د دوی مور پلار ته څه کول پکار دي. دوستانو دا ډېره معلوماتي ویډیو ده، خامخا سره تر اخره پاتې شئ. په مختصر طور باندې به تاسو شریکوم چې که هلک یا جینۍ بلوغت ته رسي نو د هغې نښې به څه وي او بیا مور پلار ته هغوی کوم تعلیم ورکول پکار دي چې خپل بچي پوه کړي. دوستانو بلوغت یا ځوانۍ ته پیغلتوب ته رسیدل دا د نشونما یو داسې مرحله وي چې ستاسو د اولاد یعنې د جینۍ او د هلک جسم وجود چې کوم دی دا پکې غټېدل شروع شي، دا پکې ځوانېدل شروع شي. خاص طور جینکۍ چې کله بلوغت ته رسي نو هغوی څنګه پوهول پکار دي. دوستانو بلوغت چې کله هم د یو هلک یا د جینۍ په جسم کې شروع شي نو په دغه دوران کې ډېر په وجود کې داسې هورمون وي چې هغه غټېږي او د دغه هورمون په مرسته باندې په هلک او جینۍ کې هغه جنسي خواهش یا شهوت چې کوم دی هغه هم پیدا کېږي او په جسم کې مختلف قسم تبدیلیان یا بدلونونه پیدا کیږي چې په هغې کې د اواز پیړېدل یا د وجود د حصو غټېدل یا د جینکو چې کوم پستان وي دغه غټېدل دا په دې کې شامل وي. دا خبرې ځکه تاسو ته کوو چې تاسو په دې هر څه باندې پوه شئ او تاسو خپل اولادونه په دې باندې په ښه طریقه باندې پوه کړئ. د هلک نارمل عمر چې وي هغه د 14 نه واله تر 15-14 کالو پورې په دغه دوران کې دا بالغېدلی شي، د اواز هم پیړېږي او دې سره د جینۍ چې کوم عمر نو هغه تقریبا د 12 کالو په عمر کې هم پیغلتوب ته رسېدلی شي او بیا اکثره وخت جینکۍ چې کومې وي هغوی بیا ډېرې زیات یېرېږي. نو په دې دوران کې چې مور ته پکار دي چې هغوی په دغه هر څه باندې پوه کړي چې ونه یېرېږي، ځکه چې دا د ژوند یو داسې پارټ وي، یو داسې حصه وي چې په دې کې جینۍ ډېره زیاته ځکه هم یېرېږي چې د هغې هغه ماهواري وینه چې کومه ده هغه شروع شي. نو مور ته پکار دي چې خپله لور په ښه طریقې سره پوه کړي او هغه ونه یېرېږي. دې سره سره هلکان چې کوم دي هغوی هم همدغسې کله چې بلوغت ته رسي نو مختلف قسم د هغوی په جسم کې تبدیلیانې پیدا کېږي. نو پلار ته پکار دي چې خپل بچي په صحیح طریقې سره پوه کړي چې هغوی داسې څه غلط اړخ ته لاړ نه شي یا د شهوت د وجې څه غلط قدم اوچت نه کړي او په ښه طریقې سره دغه خپله ځواني تر واده پورې ورسوي، بیا د واده نه پس یو ښه ژوند شروع کړي. امید لرم تاسو به دا معلومات خوښ شوي وي. ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. آینده وخت کې به هم تاسو سره تازه ترین اپډیټ او معلومات شریکېږي.